فکر باخرا کور دې وګوره څه رقم دا خلکو کوټې هم داسې ژوند ته مو فکر باخرا شل روپۍ ورکوي دا شپه هماغې باندې بوره اخلم ته مو فکر باخرا مې چک نیستلی دی نه دی خوړلی هم داسې ناروده شوی زه د ژوند له حقه پوروړی یم بسم الله الرحمن الرحیم دا مهال موږ هغه کورنۍ ته راغلاستو چې هغه کورنۍ موږ ته چا ښودلی چې ډېر ځپېدلی ټکېدلی کورنۍ دی نو تاسو به موږ سره د هغې اواز هم واورئ او هغه خپله به مو ګورئ حالات به یې مو ګورئ نو دا مهال موږ هماغه کورنۍ ته روان یو ستړی یم له ژونده ستړی ستړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم السلام علیکم ورحمت الله خورې څنګه یې ښې بخیر یې خیرات ده صحت دې ښه دی ژوند دې غواړمه نشته دې سکون نشته آرام نشته نشته دې سکون نشته آرام نشته د مهال موږ هغه کورنۍ ته راغلاستو ورونو چې هغه کورنۍ له موږ خور او له موږ میندې دي او ډېر ځپېدلي ټکېدلي او ډېر مشکلات لري ځکه به یې دې د غږ تاسو خپله به م واورئ او له دې پریشاني دې مشکلاتونه موږ دغومره وسي یو چې تاسو ته یې غږ ورسوو ښه خورې ته څه مشکلات لرې مشکل خو وروره دا لرم چې بیخي هېڅ وسه مې نشته میړه مې په کور کې دی او زوی مې مشر زوی مې په کور کې دی سبا چې شي لېږم چې لاړ شم منډی کې چې شکار مار وګوره نه الوګان راوړي ځان سره کله شپس کوم کله یې حیوانانو ته جوشوم هغه ورکوم هم دې باندې شپه ورځ سبا کوم بیخي دا لور مې پروت دی کم وخته سبا یې نه په ډبه ډوبې پروت دی 1 روپۍ نشته چې زه دا ماسپښین ډاکټر ته ویسم چې دوا ورته وکړم اوس هم دومره وړه چا راته لیږلې دي هغه مې چاڼ کو داسې چنجونه او بټکونه ډکو چاڼ مې کو صندوق کې مې واچوله د غوړي نه لرم هېڅ وسه مې نشته د خاوند کار مې نشته چې شی وکړم بیخي حیرانه دا مې کور دی وګوره څه رقم دا خلکو کوټې هم داسې چې شی وکړم ډېر سختۍ مې وکړې زه د خپل ملت د زندۍ پړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم ډېر لرې خوراکه مواد وایي ما خوراکه خو مې هېڅ هم نشته که نه خوراکه دا مې نشته چوړه مې نشته غوړي مې نشته مور مې هغه ورځ د وازو غوړي لېږلی نن مې دیګې کې مې هغه اچولې کله بچي مې وچې دا څه شی غوړي دي بوی کوي مونږ دا نه خورو زه یم څه شی وکړو مجبورۍ د لاسه خورم څه شی وکړم بل چا نه خو غوښتی نه شو څوک ولېږي هم کور آباد کو نه لېږي چا نه خو غوښتی نه شو چې الله مونږ ته راکوي د خپل حالت ته چې ګورې ته څه احساس کوې څومره دردېږي څومره ناراضه کېږي داسې احساس کوم چې خلک ګور مې خدای ویم کاشکې زموږ هم داسې کاروبار هره شپه خلک راوړي میوې راوړي هغه زما بچي یو ته بل ته ودرېږي دغه دا مې ټاله اچولې پړې نه مې جوړ کړي حیوانانو ته مې اچولې چې خلکو ته ونه ودرېږي زه لټې بیا داسې خوبه وړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم ساه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم زه خپله د میکروب دوا خورم یوه شپه خورم یوه شپه نه خورم زوی مې غټ زوی مې دی لېږم منډوي ته کار ته چې زه زویه لاړ شه کار مار وکړم څه وایي چې شي راشي وایي چې مورې کار نشته ژوند ته مو فکر باخرات کې وایي ژوند ته مو فکر باخرات کې وایي دلته وراره مې سیخ کباب خرخصه هغې سره ودروم 100 روپۍ ورکوي دا شپه هماغې باندې بوره اخلم زه
د ژوند له حقه پوروړی یم سبا خاون کم وخت کوي چې زه وګورم چې څه کېږي یا نه کېږي بیا به وایي جواب چې شوی خلاص وکړو دغه مې بچي دغه یو بل ورته کالي لیږي هغه لیږي دا ورته اغوند دغه لور مې ده زه سبا نه ډبه ډېرې پراته ده داسې تبې وتلې سبا نه کم وخت پراته ده یو روپۍ نشته چې زه دا ماسپښین ته ډاکټر ته یوسم ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم ساخلم ګرځېږم ته په دې وروڼو نه دې چې په بار پراته دي دلته شتمنۍ لري دې د نه څه غوښتنه لري دې نه دا غوښتنه لرم که چې شوسه کېږي هغه کېږي خیر دی موږ سره دي ښه کاروبار مو خاوند مې نه جار داسې شوي سو چې بیخي شپې چې یو شپه مې کتخ نو د حیوانانو ته مې لسو بوره واغوسو اوبو کې مې ورته واچو ډوډۍ مې میده کړه ورته مې واچو کاکا زوی مې تللی دي زه مې جړلې دي ویلې پورې ویلې داسې د سورندار مې حیوانانو ته بوره ویلې اوبو کې اچول ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم د دې باندې چې دا ورونه پراته دي شتمنۍ لري او په افغانستان کې چې شتمنۍ لري دې د نه څه غوښتنه لري دې د نه دا غوښتنه لرم چې شوسه کېږي خیر سره موږ سره کومک دې وکړي چې ډېره د سختي موږ باندې ده ژوند داسې نارام په عذاب کړی یم ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم کومې سختې ورځې وې چې پر تا تېرې شوې خورې سختې ورځې مې همدا دي ورځې همدا شپې ورځې مې دي شپې مې هم کتخ نو حاجي صاحب چې شی درته دروغ وي شپې مې هم کتخ نو حیوانانو ته مې چک نیستلې دی نه دی خوړلی هم داسې ناروده شوې ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم یو بل راته چې شی لیږي که خوا کاکا کورنی مې دی چې شی کتخ هغه یې راته لیږي هماغه خورو که نه نور زمونږ خو غوړي نشته بوره هم نشته حاجي صاحب همدا 100 روپۍ چې وراره مې ورکړي هماغې باندې حیوانانو ته بوره اخلم غوړي نه لرم بوره نه لرم کور بیخي خرچه نشته حاجي صاحب پر ژوند کې د خورې کم ارمان دی چې تا نه دی پوره کړی وایي حاجي صاحب زه چې واده شوم زما زړه نه ارمان نه دی وتلی دې کور کې چې دننه شم خلکو کوټې وګوره زما کوټه داسې ده هغه دیوال مې وګوره هغه ورځ نړېدلی سیمنټ نه مې هغه کړی دی بیرون چا چې سیمنټ کول راوړی مې دی هغه ځای مې سیمنټ کړی چې ورکه کاشداره د بده ښکاري ستړی یم له ژونده ستړی یم ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم دا مې کوګدار چا راته پیسې لېږلې اوس پروس کالې سترنجې مې هغسې مینسې وتلې دا 3 ټوټې مې پکې ګنډلې چې دا بده ښکاره نه شي دا مې کور زه د خپل ملت د زندۍ پړی یم ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم ژوند نه د خورې څومره خوشحاله یې څومره ناراضه یې دیال باندې حاجي صاحب شکر وکړو چې دا یو بل راته لیږي هماغه شپه سبا کېږي که نه حاجي صاحب زما کور کې خو داسې حیران یم چې بیخي حاجي صاحب چې شی درته ووایم مړی یم ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم چې دا ښځه چې دا بچي مې دي دې باندې زړه مې خوشحالي یې که نه نو تل باندې خوشحاله شم حاجي صاحب که بچې مې ګورم زړه مې تازه کېږي زه بچې مې خو شته که غریبي مې ده بچې مې شته ستړی یم له ژونده ستړی یم که غریبي مې پر دا کوټه مې کاکا د مې دې زمې دا کوټه یې م راکړې دا نو دومره نه شو کولی چې موږ ګدارن کړو ساخلم ګرځېږمه خو مړی یم دا مې پاک و دلته مې کېنوسه دا لږ وایي چې مورې ما مې پلار چېرته وړي ما ټوقې مې ورته راکړو ویمه دا ما پلار دې ما هر څه یې چې شی وکړو ما
چې شی په مالو خورو دا مې ویلې یو ځل یې هلک ویل زه خو یې پلار سره نه ځم ما خو ورته ټوکې کول مال زویه چې شی وخورو نو مال تا په مالي څه خرڅه کې هېڅه پلار ته مې ویل چې پلاره زه دې چې خرڅه کړم ما باندې چې شی اخلي زه د ژوند له حقه پوروړی یم څه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم څه اخلم ګرځېږمه خو مړی یم ستړی یم له ژونده ستړی یم ورونو دغه تاسو اواز او غږ او دغومره موږ وسي وو چې د دې غږ موږ تاسو ته ورسوو څومره چې وسي یاستئ د الله د رضا له خاطره چې دنیا او آخرت هم الله ښه کړي دغه خور سره کومک وکړئ الله به تاسو ته اجر درکړي نور زموږ ادرس د حاجي نور خیریه بنسټ په فیسبوک پاڼه کې ادرس ټلیفون نمبر فیسبوک نمبر هر شی شته واتساپ نورې تاسو موږ په خدمت کې استو او تاسو هم د دغه خویندو میندو ته الله سور کوي او په خدمت کې اوسئ جارم شم مننه زه د ژوند له حقه پوروړی یم څه اخلم ګرځېږمه